السلام علیکم ملګرو. افغانستان او د آیرلند اولنې ونډه میچ د افغانستان اول بیټینګ وکړو. دا ویډیو د ټیم کې ریکارډ کوم چې افغانستان بیټینګ کړی دی. بیرستو بعضې ملګري کمنټ کې وایي افغانستان مطلب میچ وګټي یا وبېلي. افغانستان د بریا په هیله باندې دعاګانې به کوم چې انشاءالله افغانستان دغه میچ وګټي او دغه اولنې ونډه میچ افغانستان په خپل نوم باندې کوي. انشاءالله سیریز کې به انشاءالله افغانستان بیا په دوه میچونو چې کم پاتې دي په هغې کې به افغانستان کم بیک کوي انشاءالله چې یو میچ وګټي نو سیریز به وګټي او چې انشاءالله دواړه وګټي نو افغانستان به وایټ واش ورکړي آیرلند ټیم ته. یقینا چې هر کله سټارټ خو واخیستل شي لکه څنګه چې رحمان الله ګربز او ابراهیم سټارټ واغستو نو سټارټ سره بیا وروسته بیټسمنان هم زورور لګي بهترین لوبه کوي لکه څنګه چې مطلب نن افغانستان بهترین بیټینګ وکړو. ټول بیټسمنان خاص کر ګربز رحمان الله ګربز پکې بهترین پرفارم شو کو. یو سل یو سکور وکړل د خپل ټیم دپاره مطلب سټارټ هم خو واغستو وروسته بیټسمنان سره مطلب سات ورکو هغې سره هم مطلب لوبه مخکې بوتله. ابراهیم ځدران په خپله باندې شپېته سکور وکړل. نبي پکې ماشاءالله ډېر زبردست بیټینګ وکړو. حشمت الله شاهدي کوم چې کپټن دی هغه پکې بهترین پرفارم شو کو 50 سکور وکړل. نو مطلب څومره چې افغانستان دغه بیټسمنان دي مطلب خپل منځونو کې پارټنرشپ هم وکړو او سکور هم وکړل. افغانستان یو ښه ټوټل هم ورکړو 301 سکور ټوټل افغانستان ټیم ورکړو. 15 لوبغاړي افغانستان ټیم سوځېدلي. یقینا چې رحمان الله ګربز همدغه شان سلو گیم کوي سټارټ نه د اول نه نو وروسته افغانستان په دغه لوبغاړو کې رحمان الله ګربز داسې یو پلیر چې هغه مطلب وروسته بیا بالکل خامخا سیریز وایي خامخا سینچریز پلس سکور کوي. رحمان الله ګربز داسې یو بیټسمین دی انشاءالله چې هغه سره څلوریزه شته هغه سره شپږیزه شته. بالکل کولی شي چې په هر میچ کې رحمان الله ګربز افغانستان ټیم له ښه بیټینګ وکړي. نو مطلب مې دا چې اوس افغانستان د راروان دی بالینګ چې افغانستان په دغه سپین بالینګ کې چې نور احمد دی نبي دی ازنفر دی بهترین سپین بالینګ دی. که فرش بالرانو کې موږ وګورو فضل حق دی ګلبدین دی عظمت دی درې واړه ښه فرش بالران دي. انشاءالله افغانستان د بریا په هیله باندې دعاګانې به کوو او دغه مخکې د ویډیو مخکې ملګرو سره شیر کړئ چې نور ملګري هم د افغانستان دغه پرفارم نه خبر شي چې افغانستان ټیم یو بهترین پرفارم شو کو یو اوټسټینډینګ پرفارم شو کو. ډېر غټ هدف دی انشاءالله که افغانستان ټیم مس فیلډینګ ونه کړي او کیچونه ونه غورځوي نو بالکل یقینا انشاءالله افغانستان ټیم به دغه بریا د دغه میچ بریا لاسته راوړي. افغانستان ټیم به دغه اولنی میچ په خپل نوم باندې کړي. نو افغانستان سره انشاءالله بهترین بالینګ دی. بیټسمنانو خو خپله کارکردګي خپله ذمهواري ادا کړه خو اوس راځو بالرانو سیټ ته امید لرم چې انشاءالله بهترین بالینګ به کوي. فضل فاروقي دی ګلبدین دی عظمت دی درې واړه ښه بالران دي. که سپینرانو ته موږ وګورو نو انشاءالله افغانستان به هم یو بهترین بالینګ کوي او افغانستان په بیټینګ کې بهترین لوبه وکړه. نو د افغانستان په بریا په هیله باندې دغه ویډیو مخکې ملګرو سره شیر کړئ. زموږ پیج هم سره فالو کړئ. زموږ یوټیوب چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ. رحمان الله کرکټ ټي وي په نوم باندې د نور کرکټ تازه معلوماتو لپاره د افغانستان د بریا په هیله باندې نور خو خدای د الله په امان.